وبیلې ستا په نظر هلکان دا خوښوي؟ ټوله ډله د خپلې وسلې وغورځوي، لاسونه مو په سر کې دی، خپل ځانونه زر تر زره تسلیم کوي. که نه نو ماشوم په واقع الوزوم. بام ومې ویل چې زه یې نه پېژنم. د دې ګوتمې څښتن څوک دی؟ زه یې نه پېژنم. څراغونه روښانه کړه. امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. څومره چې انسان زړیږي هماغومره کمزوری کېږي ډاکټر. ځینې وخت یې 11 ان لسمه شمېره هم زه ولم ډاکټر. دوهنه هغه هلته ودرم. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. مخکې شه رزیله، مخکې شه. ډګرواله داسې مه کوه، ګوره له تا نه د دې کار پوښتنه کوي. غلی شه رزیله. مخ وځېږه. دوهانه له هغه ځای نه لرې شه. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. ډګرواله داسې مه کوه. دا ته څه وایي زه نه پوهېږم. د هغې ګوتمې څښتن زما زوی دی تیمو. همدلته به تړلی پاتې کېږي. که چېرته دې دا خبره دروغ وخته زه هم بیا راځم او تا راسن په سر بلم ډاکټر. راسن په دې ځای. زوی مې دی، تیمو زما زوی دی. زوی مې چې مړ کېږي نو زه دې هم مړ شم. جګړن صاحب زه درشم. سرداره پرېږده، هسې نه موږ خو ورته ډېر وویل چې مه ځه. پرېږده چې د زوی څنګ ته یې لاړ شي.
تنگ شو. بله زیم کوپوس. اوس نو ډیره ناوخته شوې ده ټکر والا. اوس به دلته ډیرې چغې ووهل شي او ته به یې هم واورې، ځکه چې ته ماشوم پرېږده، زم تا ته هغه پرېږده. ته ماته څه راکولی شې؟ ته ماته څه راکولی شې ټکر والا؟ پلار دې تلین، زه تا ته پلار دې درکوم ډاکټر. پلار مې زما پلار خو مړ شوی. نه، زه تا ته پلار دې درکوم. ته هم له خپلو کسانو سره د یو ځای له دې ځای نه خپل ځان ورک. اوس نو تر څو چې له هغه ځای نه ماشوم او زما عسکر روغ رمټ نه وي وتلي، هېڅوک به هم څه نه کوي. سمه ده تیمو، بیا دې خوښه چې پلار دې اخلي، او که هم هلته پاتې کېږي چې زما کسان دې ووژني. پرېکړه دې وکړه. جفی پلار مې نه واخله. زکی زر کوئ. ډګروال صاحب، هغوی ضیابرمه څه ده؟ په خپل ځای کې پاتې شئ. جګړه ډګروال صاحب، چېرته چې هغوی دې موږ ورتلی شو، هغوی باید همداسې پرېنږدو. تاسې د خپلې ډلې او ماشوم امنیت ونیسئ. جګړه موږ خپل تدابیر نیولي دي. امن پر ځای کېږي ډګروال صاحب. زویا زویا، راځئ چې ځو. زویا ګرانه زویا، زما شیرینه، وګوره هر څه تیر شول. مه ډارېږه. وډار شوې؟ وډار شوې؟ ها، وډار شوم. هېڅ مه ډارېږه زویا. وګوره زه راغلم زویا، زه راغلم. پلار دې راغی. ډېر شکر دی خدایه، ډېر شکر دی. شکر دی خدایه. زویا زما ایرانه، ایرانه. هغوی ښکاري. هو ډګروال صاحب، هغوی ښکاره شول.
ویې ولئ. امنه پر ځای کېږي ډګروال صاحب. کله چې ما ویل ویې ولئ. انداختو کوي. دنده پای ته ورسېده ډګروال صاحب. بیا یې وایم دنده پای ته ورسېده. ډېره مننه کوم. تاسې هم ژوندي اوسئ. خدیجه ایرانا ګرانه زویا راځه. امر وکړئ ډګروال صاحب. لومړی بریدمنې، د نن ورځې د پیښې په اړه به له تاسې نه پوښتنه وکړي. تاسې خو پوهېږئ چې په لیکنې او شفاهي توګه ټول امرونه ما کړي. هر چا چې پوښتنه وکړه واضح ورته ووایي. پوه شوئ؟ ډګروال صاحب سمه ده. اوس به څه وشي؟ یو ماشوم خپلې کورنۍ ته ورسېد. نور هېڅ هم ارزښت نه لري. لومړی بریدمنې، ماښام په خیر. ژوندی اوسئ ډګروال صاحب. ته پوهېږې چې ډاکټر او تیمور دواړه ژوندي دي؟ ها څه؟ په هغه برید کې یوازې یو څو لنډغران وژل شوي دي. ډاکټر او زوی یې ژوندي دي. تا د ترور سازمان یعنې له لاسو مهمو کسانو نه به یو خوشي کړی. د تورن قاتل ته دی. پلار دې د ډالۍ په توګه بر همداسې ده. ته څنګه دا کار کولی شې؟ د یو ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ و جنرال صاحب. بله چاره مې نه درلوده. هغه ډاکټر او د هغه لیونی زوی نور ماشومان نه وژني ډګرواله. زموږ نور عسکران نه شهیدانه وي، نور بلکې کسان په قتل نه رسوي. دا خبرې زه باید راته وکړم. په دې پوهېږم جنرال صاحب. ما ته وګوره کوپوزه، دې قرارګاه د هغه ډاکټر د نیولو لپاره وینې تویې کړې، قربانیانې ورکړې، زحمتونه یې ویستلي. ته راته د خپل ورور په څېر ګران یې، خو په دې ښه پوه شه په محکمه کې زه له تا سره مرسته نشم کولی، ځکه چې ستا دا کار څومره لویه تېروتنه ده. له ټولو نه ډېر ښه پوهېږم.
دنده دې وځنډول شوه. څه شی چې در سره دې هغه ټول دولت ته تسلیم کړه او ستا دنده او مسؤلیتونه له دې نه وروسته ډګروال سامي مخته وړي. دا څه دی؟ زما استعفا لیک دی جنرال. د هر احتمال په وړاندې مې لیکلي. کله چې مې هغه راځي له ازاد خوښۍ کوه په دې پوهېدم چې څه کېږي جنرال صاحب. د هر څه مسؤل صحیح له تاسې نه ډېره بخښنه غواړم. دا چې ستاسې امر لاندې مې کار کوه زما لپاره د ویاړ خبره ده. خیر راغلی. څه خبره ده؟ یوه سخته ورځ مې تېره کړه. پیا ووایه. لکه چې ما ښه کار ونه کړ چې دلته راغلم. که زه لاړ شم ښه کار به وشي. ابراهیمه وروره ته چېرته یې؟ سرداره څه خبره ده درځم. هغه ډګروال کوکوس. وروره څه خبره ده؟ زه وایم ته باید ژر راشې ورورجانه، حالت ډېر ګواښه ورکوي. زه رخصت غواړم. ګوره والا چې رخصت غواړم. موږ شپه ورځ همدلته کار کوو. ولګونه خو د تفریح په نوم هم یو څه شته ورورجانه. ډګروال صاحب کوپوس ته وایم چې ما ته څو ورځې رخصت راکړي چې تفریح وکړم، چې زه هم لاړ شم د باندې لږ چکر ووهم. دوهانه کله چې لاړې؟ سمه ده ګرانه، اړتیا نشته چې هره ورځ یې راته تکرار کړې. زه پوهېږم. قهوه ښي خواته، اوبه هم داسې کیڼ خواته. زما ساده ورورجانه. توبه خدایه. ګوره دوهانه مې ویل چې سمه ده چای تیار که زه بېرته راځم. سمه ده، یو چای راکه وروره. راځه. راوړه زویه. توبه بسم الله. اسکاره راوړه زویه. څه ته ګورې؟ څه ته ګورې زویه؟ ووځه. دا چې ډګروال ولې داسې وکړل معلومه ده. پوه نه شوم چې دنده یې ولې وځنډول شوه. د هر څه امر هغه کړی کرشاده. ستونزه همدا ده، له ډګروال نه صلاحیت واخیستل شو ځکه چې یو ډېر غلط کار وشو. موږ د سازمان یو ډېر مهم کس آزاد خوشي که کرشاده. چا ورسره اړیکه ټینګه کړې؟ سرداره تا ورسره خبرې وکړې؟ اړیکه مې ورسره ټینګه نه شوه.
سمه ده اوس به څه وشي جګړن صاحب؟ نه پوهېږم خلبه، نه پوهېږم. هغه د قرارګاه یو مهم کس و، زما د زوی له امله لرې شو. دا موږ له څه ډول حالت سره مخ شو. ډګروال ډېر سم کار وکړ بایرمه، هغه ډېر ښه کار وکړ. ستا کومه ګناه نشته وروره. بله څنګه یې جګړه نه ښې؟ بې شرفه. څه فکر کوې د ډګروال پر ځای به ته وګومارل شې؟ زه خو وایم چې ته ډېر ژوند نشې کولی. ته څه فکر کوې؟ راته څه وایې ها؟ دا چې ډګروال اوس ډګروال نه دی، وار ستا دی جګړن. رزیلا دا وحشي ځناور په هر څه د کوم ځای نه څنګه پوهېږي ها؟ دا د سپي زوی په دې خبره څنګه پوهېږي؟ ډګروال صاحب ټلیفون ته دې ځواب ورکړه. څه وشول؟ هغه فکر کوم کله چې ټکسي وان پیسې بیرته راکولې په غلطۍ سره یې دا ماته راکړه. یعنې غږ مې پرې وکړ خو وایي نه برېده. زه ستا وینه څکم کوپوزه، زه تا مرداره ډګرواله داسې مه کوه، زه هرومرو ستا وینه څکم کوپوزه. ته ختم شوې ډګرواله، تاسې ختم شوی اتلانو.
دوی د ډګروال کوپوس په اړه خبرې کوي. څوک جنرال صاحب؟ د اتلانو ډله. چې اقدام هم ونه شو زغملی، د هغوی څنګ ته راغله او د کوپوس ساتونکی له مردین نه چې راغلی هغه ساده هلک، هغه هم د چای ورکولو په پلمه همدا پوښتنه کوي چې کوپوس چیرته دی، هغه کله بیرته راځي او اوس به څه وشي. دا د هغوی حق دی. پوهېږم خو زه هم باید خپل مقررات پلي کړم، سرغړونه نشم کولی. هغوی په ارامه نه کښېني، موږ ته زیان رسوي او زموږ له انسانیت نه ګټه پورته کوي. کوپوس د هغه ماشوم د ژغورلو لپاره چې بم ورپورې تړل شوی و خپله دنده له لاسه ورکړه. تا دا کار کوو دی، ما دا کار کوو مې. کوپوس هم وکړه. اوس د هغه هلکانو اصلي پوښتنه دا ده چې د کوپوس ګناه څه وه؟ انسانیت، رهبریت، اتلولي، قرباني، کېدای شي چې ټول وي. د دې کار په زړه پورې اړخ دا دی چې دا پوښتنه به له مانه هم وکړي او زه هغوی ته یو ځواب هم نه لرم. له جګړن خان سره مې خبرې وکړې تورن صاحب، کېدای شي هغه پسې پوه شي. نه هغه منډه کړه، ډګروال صاحب پسې لاړ. هغه نه پوهېږي، زه خو وایم چې څوک هم پسې نه پوهېږي. یعنې په رښتیا دنده پرېښې، استعفا یې ورکړې؟ زما هېڅ باور نه کېږي، خو جنرال صاحب هم داسې وویل چې ډګروال کوپوس خپل استعفا ورکړې ده. کله چې ایران وژغورل شو په والله بالله چې زړه کې مې وګرځېدل، ومې ویل زم د ډګروال صاحب لاسونه ښکلوم، خو کله چې راغلو د ډګروال صاحب لاسونه ښکلول خو څه ان مات شوي وو. ملګرو زه ډګروال صاحب ته خفه شم او یا دې ته خفه شم چې زه د دې کار لامل شوم. زه خو هېڅ نه پوهېږم. تا پورې ساړه لري بایرام جوړه؟ داسې مو وایه سرداره، څنګاړه نه لري. تاسې خپل زړه خورئ. ستونزه نسته، دا نه د هغه ماشوم ده، ستونزه یوازې د هغه ځناور ده. بښنه غواړم. ستونزه نشته تورن صاحب. خو په رښتیا هم دا کار راوالی تورن صاحب. ها، له غرمې نه وروسته نوی ډګروال موږ سره ویلي تورن صاحب. ډګروال کوپوس چې نوی هېڅ خوند به ونه کړي. زه خو هم داسې فکر کوم. که چېرته تبدیل شوی وای ملګرو، ویل ما خوشحاله دي وي، خو داسې ډېره سخته ده قمندان صاحب. بد خبر څه دی ملګرو؟ بد خبر دا دی چې ډګروال کوپوس خوندي نه دی. که اندېښمن کېږو نو باید دې ته اندېښمن شو. څنګه ژوند خوندي نه دی؟ لومړی بریدمنه په کور یې برید ونه شو امرا؟ هغه ته ډېر زیات ګواښونه شوي دي، بریدونه پرې شوي دي، په دې پوهېږئ؟ یو ځل نه څو ځلې هغه له دندې ګوښه شوی، ساتونکي نه لري، له یو عادي وګړي نه هېڅ توپیر نه لري. یعنې مخکې له دې چې نوی ډګروال له موږ سره وګوري باید یو بل څه په اړه فکر وکړو چې هغه د ډګروال کوپوس ژوند دی. ته رښتیا وایه، ته رښتیا وایه، داسې هم کېدای شي قمندان صاحب. الله هغه یو وحشي ځناور آزاد که او د یو ماشوم ژوندی وژغوره، څوک ورسره همداسې کوي؟ او که په هغه څه وشي ګناه د چا په غاړه کېږي؟ ها، شرم دی، ګناه ده. زه نه یم قمندان صاحب، یعنې تاسې ته وایم ډګروال کوپوس که نشته زه هم نه یم. زه هسې نم دغه په ټلیفون سره دلته راغلم، زه دغه په ټلیفون دلته راغلم، زه په ماردین کې ما ته یې ټلیفون وکړ چې راشه تا ته اړتیا لرو، زه هم راغلم. اوس نو تاسې ته وایم چې زه هم بېرته ځم.
داسې کار نشي کېدلی. زه جنرال کوتوان ته حیران پاتې یم. څه نه کوي داسې کار څوک له چا سره کوي؟ هله شه ته لیونی شوی که څنګه؟ ها لیونتوب مه کوه. هلکه ته ولې داسې خبرې کوې؟ ها دوهانه زه نور درته څه ووایم څه ووایم؟ بخښنه غواړم قومندان صاحب، یعنې ډګروال کوپوس چې نشته زه هم ته عسکر او کوم لنډغار څه معنا چې هغه نشته زه هم نه یم. ها ځه لاړ شه. ما ته یې پرېږده وروره، ما ته یې پرېږده. ته د خپل ځان نه ستړی کوه وروره. یو لیونی مو بل لیوني ته وسپاره، هغه ته به زیان ورسوي. هغه د حملو خبرې نه کوي تورن صاحب. حسن هغه یو عادي عسکر دی، بیا جنرال ته خبرې کوي. لیونی د خپل حد دی وپېژني. بلې وایه وروره. سرداره له ډګروال نه کوم خبره شته؟ نه وروره. تا څه وکړه؟ نشته ګرانه نشته. کور کې مې وکته نشته، ټلیفون یې بند دی، هر ځای مې وکته نشته. څنګه وکړم؟ څه شو یعنې هغه چېرته لاړه؟ هدیرې ته لاړ؟ ها یوه شېبه هدیره. ها سرداره زما نه د خبر په تمه شئ، سمه ده؟ زه بیا زنګ وهم. بیا یې په ما ټلیفون بند کړ. دقت راحت تو خو به په ما چایس کې که نه؟ امر پر ځای کېږي لومړی بریدمنه. په اصل کې زما لیوني خوښېږي. یعنې زه ګورم چې ته هم سم د لیونو په څېر ښکارې، یعنې داسې ډېر زړور لیونی. استغفرالله لومړی بریدمنه، خو ځینې وخت داسې کېږي چې زه د لیونیو په څېر چلند کوم. د همدې لپاره زما عسکري اوږده شوه. هو ډېره بخښنه غواړم، بخښنه غواړم. خو بایندره زه تا ته یو څه ووایم. ګوره بیا هم ته بایندره خپله خوله کنټرول کړه. نه دا ډله نه ډګروال کوپوز په دومره اسانۍ سره ماته نه خوري، پوهېږې که نه؟ پوهېږم لومړی بریدمنه. مونږ دا جګړه نه بایلو بایندره. ګوره تر څو چې ترکان ژوندي وي له دوه شیانو نه تېرېږي، یو یې هېواد، دویمې مېرمنه. اوس خو پوه شوې که نه؟ یعنې جګړه ګټل اسانه ده، سخته ده. خو یعنې اوس دا چې زما نوم ولې ګرشاد دی ته پوهېږې که نه؟ نه پوهېږم لومړی بریدمنه. وکشه زما مرحوم کاکا، خدای دې وبخښي. خدای دې درنه راضي شي. یوه ورځ یې یو کتاب لوسته، لیکل شوي وو چې په یوه شپه کې ګرشاد 40 ګیدړان ختم کړل. څه؟ هو 40 ګیدړان؟ هو امکان نه لري که نه؟ امکان نه لري. خو ګرانه دوهانه مونږ ځانګړي ځواکونه یو، ځانګړې روزنه راکړل شوې. مونږ ته دا نه وایي چې تاسې په آرام کښېنئ، کوم کار چې سخت وي هغه مه کوئ. پوه شوې؟ پوه شوم. هو زما د سترګو لاندې پام کوه چې لیونتوب ونه کړې. مونږ دا لوبه بدلوو بایندره. امر پر ځای کېږي لومړی بریدمنه. ولګونه ته چېرته یې ګرانه؟ ها چېرته به وم؟ تش ګیلاسونه مې راټول کړل. باور وکړه چې ډېر ساده سړی یې. قسم کوم چې ډېر ساده سړی یې. ګوره قسم کوم چې ته ساده یې ګرانه. زه چاته وایم قسم کوم چې ته ساده یې ګرانه. کورشاد یوه شېبه کې 40 ګیدړان ختموي، خو ته اوس هم دلته خلکو ته چای ورکوې. ها یوه شېبه ته خو پوهېږې چې کورشاد څوک دی که نه؟ ابو ته څومره ناپوهې ګرانه، ته پوهېږې؟ ها هېڅ نه پوهېږې. تاسې خو ډېر ساده ګان یئ. هسې بې ځایه دلته عسکر شوي یئ، دواړه ناپوه یئ. قسم کوم چې ډېر ناپوه یئ. هو زه هم له چا سره عسکري کوم ناپوهانو. توبه مې کړې ده خدایه، لږ کتاب ولولئ. توبه مې کړې خدایه، کتاب ولولئ وروره. بیا څه شوي؟ ما ته صبر راکړې خدایه. رسیله ته ښه یې مېرمنې،
خایم څه کوې څه کوې قومندان صاحب څه نه دي کړي ولا چې ته څوک یې ته څوک یې هلکه هغې مېرمنې یو چا سره خبرې کولې یو ناڅاپه په ځمکه وغورځېده ولا چې ما ورسره مرسته کوله هغه رښتیا وایي هغه بیخي رښتیا وایي بخښنه غواړم وروره ته ښه یې که نه خایم وویل هېواد ته دې لاړه شه او لاړه دا چې چېرته لاړه په دې هم نه پوهېږم بیا مېرمنې ووایئ تاسو چې ډګروال ته کومه ګوتمه ورکړه هغه څنګه ګوتمه وه یعنې څه ته ورته وه څنګه یوه ګوتمه وه یعنې داسې د مار سر ته ورته یوه ګوتمه وه کله چې ګوتمه یې ولیدله سمدلاسه یې اعصاب خراب شول خدای دې وبخي څه وشول تاسې په څه پوهېږئ یعنې زه ډېره ډارېږم چې په ډګروال کوم څه ونه شي زه به تاسې کور ته ورسوم او که حالات مو ښه نه وي روغتون ته به لاړ شو سمه ده نه زه ښه یم مننه کوم بیا مېرمنې ګورئ که چېرته د ډګروال په اړه هر معلومات لرئ نو ما ته یې ووایئ هیله کوم په رښتیا چې ډېره مهمه ده که کومه پته وي که کومه شمېره وي هر څه چې وي آی ښاغلی کنه څه خبره ده ها جنرال صاحب دا چې قوانین څه وایي معلومه ده راتلونکې برخه خو زموږ خبره به څنګه شي زموږ خبره څه ده موږ خپل کسان شاته نه پرېږدو جنرال صاحب ته په دې ماتراکې څه کوې ها زه خو وایم چې باید میلانو ته لاړ شو هلته به لږ له ژوند نه خوند واخلو ګوره کنه که زه تل همداسې په تمه شم نو شنه کېږم نو نه په تمه کېږم له میتودونو نه کار اخلم ډګروال صاحب غلط پوه شوی تورانه ووځه